بلوم د وطن ماته ډیوګي اچوم د تیارو غاړې ته زندې اچوم د تیارو غاړې ته زندې پروانه کړې په تڼاکو پښو دې ګرځ او موږ کوی سو ان شاء الله 4 میاشتې وروسته له دې برق او برېښنا نه عملا استفاده وکړو او دا پروژه زموږ د برېښنا کمښت سره ان شاء الله کومک به وکړي تر څو د ننګرهار لغمان او سروبي او کابل ولسونو یو حد پورې د برېښنا مشکل حل کړو اچوم د تیارو غاړې ته زندې اچوم د تیارو غاړې ته زندې د وطن خاوره د مور دقیقاً دا پروژه د افغان انجینرانو له طرفه په مخ وړل کېږي او خپل افغان کادرونه افغان انجینران په دې پروژه کې کار کوي حتی ډیزاین تطبیق کنټرول خپل د افغان انجینرانو په واسطه باندې ترسره کېږي موږ ډیر خوشاله چې په دې پروژه کې کار کوو پردی هیوادو له مجبوریت نه موږ خلاص یو چې په خپل وطن کې کار کوو بلوم د وطن ماته ډیوګي اچوم د تیارو غاړې ته زندې اچوم د تیارو